السلام علیکم دوستانو راځي په میرلند کې یو قاضي امر کړی دی چې هغه ځنډېدلې کیسونه چې اسام دغه خصوصا گرین کارتونو ته اپلای کړی دی یعنی گرین کارت هڅه اسناد تکمیل شوی دی آی 315 فورم ته اپلای کړی دی تر اوسه ځنډېدلې دي همداسې کوم اسایلم کیسونه بعد د اپروول نه بیا یو آی 315 دا دغه کړی دی څه ورته وایي اپلای کړی دی ځنډېدلې دي دغه ټول دغه یو څو کسان هلته راټول شوي 3 اتیا کسان وو چې راټول شوي هلته محکمه کې عریضه کړې ده او قاضي امر کړی دی چې زر تر زره باید د دې کیسونه دغه شي څه ورته وایي که ځنډ وي که پینډینګ کې باید د دې ورته ځواب ورکړل شي چې مثال آیا دا قبلیږي او که نه قبلیږي همداسې دا افغانانو دپاره وایي څه اهمیت لري آیا دا ډېره خورا ډېره مهمه ده ځکه چې دې سره کیدای شي چې ډېری قضیې بیرته پرانیستل شي او ډېری پینډینګ کیسونه چې مثال څوک لري د گرین کارت په اړه هغه هم بیرته په حرکت راشي نو ټول جزئیات ما دلته په اخر ویډیو کې درته شریکوم دا وګورئ او تر اخره پورې پاتې شئ یو فدرالي قاضي په میرلند کې حکم ورکړی چې یو اس سی آی اس نشي کولی د ځینو هیوادونو اړوند د گرین کارت غوښتنلیکونه بې وخته او نامحدود ډول وځنډوي او دا پالیسي غیر قانوني بللی دی راپورونو وایي قاضي امر کړی چې د دعوې په قضیه کې د شامل کسانو دوسیې بیرته پروسس شي مهم ټکی چې شه دی آیا دا د ټولو 9 هیوادونو لپاره سمدستي ختم شو لا نه په بشپړ توګه هغه څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ویل کیږي چې ټول تعلیق لغوه شوی لږ ساده شوی بیان دی تر اوسه راپورونه ښیي حکم په ځانګړی ډول د قضیې دعوه کوونکو مدعیانو مثلا 3 اتیا کسانو په اړه مستقیم اثر لري دا د یو اس سی آی پر پالیسۍ قوي قانون ضربه ده او ښایي نورو ته هم لاره هواره کړي خو دا اتومات اپروول نه دی هر کیس په جدا ډول ارزول کیږي د افغانستان خلکو لپاره څه معنا لري که یو افغان په امریکا کې قانوني حضور لري او دا گرین کارت ته دوسیه ځنډېدلی او دا پریکړه مثبت خبر دی ځکه ښایي یو اس سی آی اس بیرته حرکت وکړي یا نورې دعوې هم بریالی شي که ستاسو کیس پینډینګ کې وي څه وکړي څه باید وکړئ خپل یو اس سی آی اس آنلاین اکاونټ وګورئ دوم که وکیل لرئ سمدستي ورسره اړیکه ونیسئ دریم که ډېر ځنډ شوی نو انکوایري ورته وکړئ او څلورم د دې ښځې د نور اپیل دپاره بدلونونه هم ممکن او دا پرېکړه د افغانانو لپاره په ځانګړی ډول د لاندې گرین کارت کیسونو لپاره خورا مهم دی اول آی 315 اډجسټمنټ آف سټیټس یعنی گرین کارت ته چې چا اپلای کړی تر ټولو مهمه خبره برخه دا ده که څوک په امریکا کې دننه وي او د گرین کارت لپاره د آی 315 جمع کړی وي لکه اسایلم اخیستی وي یعنی ریفیوجي وي د امریکایي تبع سره واده کړی وي او د کار له لارې الیجیبل وي یعنی سپیشل امیګرنټ حالات ولري هغه افغانان چې کیس یې بې دلیله ځنډېدلی وي دا پرېکړه مرسته کولی شي چې دوسیه بیرته حرکت ورکړي او اسایلم گرین کارت وروسته هغه افغانان چې یو کال وروسته له اسایلم اپروول آی 315 جمع کړی وي او کیس یې ځنډېدلی وي دا پرېکړه ورته ډېره مهمه ده میریج بیسډ او گرین کارت که افغانان کیس د امریکا گرین کارت یا سټیزنشیپ هولډر سره واده کړی وي او کیس یې ځنډېدلی وي ممکن ګټه ترې واخلي یا ریفیوجي پیرولی کیس ولري ځینې افغانان چې هیومن ټراین پیرول یا سپیشل ریفیوجي پروګرام له لارې راغلی وي وروسته گرین کارت ته اپلای کړی وي که ځنډ وي دا پرېکړه ورسره ډېره مرسته کړئ او همداسې امپلایمنټ بیس کیس که څوک د کار له لارې سپانسر شوی وي او له هغو هیوادونه وي چې یاد شوی ځنډېدلی کیسونه اغېزمندېدی شي د چا لپاره لږ اغېز لري کانسولر پروسسینګ یعنی بهر سفارت کیسونه ممکن مستقیم نه وي نوی کیس چې لا نه دی فیلډ شوی هغه کیس چې بې دلیله سره مشکل لري افغانان لپاره خاص مهم ټکي دی دې کې څه شی دی ډېری افغانان چې د 2021 نه وروسته امریکا ته راغلي دي اوس د اسټیټس یا اډجسټمنټ سټیټس په مرحله کې دي نو دا پرېکړه د هغوی لپاره خورا مهم دی بس ژوندي اوسئ دوستانو دغه معلومات وروستی معلوماتو دا هغه خلکو دپاره دی چې هغه کیسونه اوس پینډینګ حالات کې دي او کیسونو ته اپلای کړی تر اوسه کوم ځواب یې نه دی ترلاسه کړی
کو بیا هم تاسو کوم مشکل لرئ دغه لرئ بیا کولی شئ چې خپل وکیل سره سمدستي په تماس کې شئ، همغه سره مشوره وکړئ، همغه سره وګورئ. دا عامه پوهاوی ویډیو چې ما تاسو لپاره جوړ کړو، نو تاسو کولی شئ چې بیا مهاجرتي دغه مشورې د خاطر خپل مهاجرتي وکیلانو سره وګورئ، هغه به تاسو لپاره منظمه او صحیح ځواب تاسو ته درکړي. بیا هم په خدای سپارم که زما چینل مو سبسکرایب کړی نه یې بنده اوس سبسکرایب لایک کړئ، لایک کمنټ هم مه هېروئ او د نورو دوستانو سره دا ویډیو شریک کړئ تر څو هغه دوستان چې پینډینګ حالات کیسونه لري هغه د خبر څخه باخبر شي. بیا هم ژوندي اوسئ. سلام علیکم.